په طالبانو زور ونه رسیده قصد له افغان کډوالو اخلي د افغان کډوال خېټه ایشکولي او د بدن غړي یې ترې بهر کړي دي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ایران کې افغانانو سره د ظلمونو په دوام سرچینې اماشته وایي چې ایران کې ناپېژانده کسانو د یو 15 کلن افغان کډوال نوي ځوان خېټه شکولي او په ډېر ظالمانه بڼه یې د بدن غړي ورڅخه ویستلي دي. دا پیښه د خالي شنبې په ورځ د غبرګولي پر شپږمه د شیراز په مردشت کې شوې ده. په دغه ورځ د طالبانو او ایران پولیسو ترمنځ جګړه هم روانه وه. د محمد رامین خپلوان وایي چې نوموړی د شیراز په مردشت سیمه کې د شپې لخوا خپل کارځای کې په خورا بده بڼه په وهلو ټکولو او پر سر د چړو په ورهلو سره وژل شوی او وروسته یې د بدن ټول غړي بهر کړ شوي دي. د دې نوي ځوان د خپلوانو په وینا خو روغتیاپالانو د محمد رامین د مړینې لامل سکته اعلان کړې ده. اماشته په رسېدلو انځورونو کې ښکاري چې د نوموړي خېټه له شکولو وروسته ګنډل شوې ده. د محمد رامین په سر او مخ کې د وهلو او ټکولو اغیزې هم لیدل کیږي. محمد رامین د تخار ولسوالۍ د ینګي کلا ولسوالۍ د کفترعلي سیمې اوسیدونکی دی او شاوخوا 6 میاشتې وړاندې له خپل ورور سره شیراز ته تللی و او هلته په کار بوخت و. د نوموړي خپلوان وایي چې د دې نوي 15 کلن ځوان وژنه وړاندې پلان شوې او په ماهرانه ډول سره ترسره شوې ده. د سرچینې پر بنسټ د محمد رامین د کار څښتن لومړی له دې پیښې خبر و، وروسته پولیسو روغتون او په پای کې ورور ته خبر ورکړی دی. د محمد رامین کورنۍ د ایران له واکمنۍ څخه په نیوکې سره وایي چې د هېواد ان د نوموړي د مړي د لیږلو لپاره دوی ته یو ژغورګاډی یا امبولانس هم نه ده ورکړی او دوی په ځاني پیسو سره مړی افغانستان ته رالېږدوي. د دې وژنې لامل تر اوسه څرګند نه دی. د ایران پولیسو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.